د لوړو زده کړو وزیر یو ځل بیا افغان مظلوم ملت زهیر کړ او پوهنتونونه او ښوونځي یې د فحاشۍ ځایونه یاد کړل. دا چې د لوړو زده کړو وزیر نور څه ویلي بشپړ جزئیات را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیکن دغه امان الله خان هغه څه وکړه، ولاړې پر غربیانو او پر کافرانو باندې وګرځېدي، دا فایده فرموله راوړه چې ښځې ولې په کورو کې ناستې دي، ښځې ولې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشۍ و د فحاشۍ نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي کړي. دغه قدرمن علما په هغه وخت کې ورته ودرېده چې دا چې موږ نه درسره منو، دا د اسلام سره ټکر دی، دا د افغانیت سره ټکر دی، دا زموږ د غیرت سره ټکر دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي مکتبونه عیاشي او فحاشي ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد په یوه ویډیویي کلیپ کې وایي چې امان الله خان له غرب څخه د مکتبونو عیاشي او فحاشي هیواد ته راوړې ده. نوموړي دا خبرې پر خواله رسنیو یوې خپرې سوي ویډیو کې کړي چې وخت او ځای نه په ډاګه کیږي. هغه وایي امان الله خان پر غربیانو او کافرانو وګرځېده او له هغې خوا یې دا فارموله راوړه چې ښځې ولې په کورو ناستې دي، ښځې ولې مکتبونو ته نه ځي. همدا د عیاشۍ او فحاشۍ نسخه یې راوړه او غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي کړي. نوموړی زیاتوي چې قدرمن علما یې په وړاندې ودرېدل ځکه په خبره یې د مکتبونو پرانیستل له افغانیت، اسلامیت او غیرت سره په ټکر کې دي. دغه راز د نوموړو خبرو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا خبرې داسې مهال کوي چې دغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادیو کلک بندیزونه لګولي دي. د طالبانو تر حاکمیت لاندې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو بندي سوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو د دغه لوړپوړي چارواکي د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.